سلام، د خورشید د 11 بجو خبرونو ته ښه راغلاست. ولسمشر غني وایي د سولې بهیر مشري له افغان حکومت سره ده. ښاغلي غني تېره ورځ په کورنیو چارو وزارت کې د پولیسو د سوق او ادارې په مرکز کې زیاته کړه چې سوله د هیواد یوه اړتیا ده، خو د سولې ټینګښت د افغانستان له متحدینو سره په تړونونو کې د بدلون لامل نه ګرځي. نوموړي همداراز یو ځل بیا په اډه کړه چې د افغان ځواکونو فعالیت د نړیوال امنیت لامل ګرځېدلی او په دې برخه کې موږ له چا صدقه نه غواړو، بلکې دا زموږ حق دی. کورنیو چارو وزارت وایي د کابل په شکردرې ولسوالۍ کې د نجونو یو ښوونځی سوځېدلی دی. د دغه وزارت ویان نصرت رحیمي وایي دغه ښوونځی طالبانو سوځولی دی، خو طالبان بیا وایي چې دوی دا کار نه دی کړی او دوی د پوهنیزو مرکزونو ساتنې ته ژمن دي. څارګر ملي ادارې په کابل کې د خپلواکۍ د بیرته ترلاسه کولو د سلمې کلیزې پر مراسمو د توغندیزو بریدونو له مخنیوي خبر ورکړی دی. دغه بنسټ په یو خبرپاڼه کې ویلي د حقاني شبکې دوه غړو چې جمشید او رحمت الله نومیږي غوښتل ولسمشرۍ ماڼۍ او ملي دفاع وزارت په نښه کړي، خو تر هغې مخکې تېره ورځ د 14مې ناحیې له قلعه زمان خان سیمې نیول شوي دي. خبرپاڼه زیاتوي له یادو کسانو د 14 مرمیو په ګډون د هوان یوه پایه 45 کیلوګرامه چاودونکي توکي 12 چسپکي ماینونه او یوه اندازه نور مهمات هم ترلاسه شوي دي. له دې سره سم 2 تنه په کابل کې د طالبانو سره د همکارۍ په تور ونیول شول. د کورنیو چارو وزارت د خبرپاڼې له مخې دغه کسان تېره شپه د کابل ښار د 5مې امنیتي حوزې له شاوخوا سیمو د ځانګړو پولیسو په عملیاتو کې نیول شوي دي. د سرچینې په وینا له یادو کسانو یو موټر سایکل هم ترلاسه شوی دی. ولسمشر غني تېر ماښام په ایمرجنسي روغتون کې د هغو ټپیانو چې 3 شپې مخکې په یو هوټل کې د ځانمرګ برید له امله ټپیان شوي پوښتنه وکړه. ښاغلي غني د پوښتنې پر مهال د یاد روغتون له مسؤلینو وغوښتل چې د ټپیانو د درملنې او پالنې په برخه کې خپلې هڅې ونه سپموي. د ویل ده چې 3 شپې مخکې د کابل ښار د 6مې امنیتي حوزې اړوند سیمه کې د واده پر یوه هوټل باندې د داعشیانو په ځانمرګي برید کې څه باندې 60 کسان وژل شوي او څه باندې 180 نور ټپیان شوي دي. او د پاکستان د لوی درستیز جنرال قمر جاوید بجوا کاري دوره یوې بلې دورې لپاره هم وغځول شوه. د پاکستان د لومړي وزیر له دفتر په خپره شوې خبرپاڼه کې راغلي ښاغلی باجوا په سیمه کې امنیتي وضعیت ته په کتو د یوې بلې 3 کلنې دورې لپاره ټاکل شوی دی. جنرال باجوا 3 کاله مخکې د جنرال راحل شریف پر ځای غوره شوی و. د ویل ده چې د پاکستان پوځ د هغه هیواد په تاریخ کې تر ټولو مهم رول لرلی دی. دا تر دې مهاله وروستي خبرونه، تر بیا مو الله امان.